خدایا بخنا غواړم په دې ناچارو د هیواد په کچه د غوره نوښتونو او ابتکاراتو ملي نندارتون جوړ شو. دلته په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لوري د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د نوښتګرو ځوانانو په لاسونو جوړ شوو تخنیکي وسایلو ته لوی نندارتون جوړ شو ترڅو د ځوانانو وړتیاوو ته وده ورکړل شي او هغوی دا ډول مثبتو فعالیتونو ته نور هم وهڅول شي. موږ تاسو هغه ځوانان چې هغه په خپل وجود کې د استعداد او وړتیا ولري خلاقیت ولري چې باید یو څه جوړ کا نو هغه ته زیاته انرژي ورکوي زیاته روحیه ورکوي هغه څه چې دلته ویني د هغې څخه د مثبت تقلید کا او د دغه مثبت تقلید په عملي کولو سره دوی کولی شي چې مختلف داسې تجهیزات جوړ کړي چې سره به ټوله دنیا کې نه وي. د ځینو داسې کسانو سره مو لیدنې کړې چې هغوی دغه خلاق ځوانان دای جذب کړي و کار لپاره. تاسو وسم ګورئ د ما چپ لاسته دلته یو څوک لګیا دی د دغه ځوانانو نه آدرس واخیستلو چې ممکن د دوی لپاره یوه زمینه د کار برابر. جرمنی ما با امراض اونا رابطه تنگاتنگ شروع کردیم که انشالله سالانه 5 رشته از آنجا به افغانستان انتقال داده میشه و در اولویت رشته های برق است که فعلا تمام فابریک های صنعتی ما و شما وابسته و غیر مستقل هست. دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د فعالیتونو ستاینه یې وکړه. ویې ویل چې د ځوانانو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره به د دغه ادارې سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي چې د څو وزارتونو او یا د ادارې ترمنځ د همکاریو هوکړلیکونه هم په دغه مراسمو کې لاسلیک شول. د ښار او کور جوړونې وزارت سرپرست وزیر وویل چې ځوانان باید په ملي او اسلامي روحیې سره وروزل شي ترڅو د خپلو شخصي ګټو پر ځای د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. د موږ نوي محصلین به ان شاء الله تعالی د دې ټولنې هغه خلک چې د ټولنې بل د ګرداب نه ول دغه ډېر نشیب و پراز نه راکاږي او په یو مستقیم لار باندې سمېږي. دا د خوشحالۍ ځای دی چې نن د امارت هر اداره دغه ابتکارات لري خپل خدمات ولس ته وړاندې کوي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست هم د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونیزو مرکزونو له فارغ شویو ځوانانو سره ژمنه وکړه چې د هیواد په پوهنتونونو کې به ورته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي. چې د دې ځای نه فارغ سو مستقیم به په هغه ځای کې ځای پر ځای کوو په هغه سیم کې به کښېني چې کم سیم د دې د فراغت نه وروسته ورته مناسب وي. د چارو د ادارې سرپرست وویل چې په تیرو 20 کلونو کې زموږ هیواد له هر اړخه وروسته پاتې شوی او د ځوانانو د رښتیني پرمختګ لپاره کار نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال د هڅې روانې دي ترڅو د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه رامنځته شي. دلته لویو ملکونو هدفونه درلودل غلطې موخې درلودلې نو افغانان طبعا لغه نه کرکه درلوده نفرت به درلوده دوی سره هماهنګۍ ته نه و تیار نو دوی که زمینه سازي کوله نو تر ټولو اول مجبوریت دا و چې د خلاقیت او نوښت خلک دا له مخې له یو طرف ته کړي له هغوی نظریاتونه واخلي. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو 2 کلونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانانو د تخنیکي وسایلو اختراع او جوړولو ته مخه کړې ده چې د عامو هیوادوالو او مسؤلینو لخوا دا ډول نوښتګر ځوانان هڅول شوي هم دي او دا ډول اختراعګانو شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. دغه نوښتګر ځوانان وایي که مالي ملاتړ یې وشي نو نور به هم نوي وسایل اختراع کړي.